راش رمضان مرحبا میاشت د قرآن مرحبا میاشت د قرآن مرحبا وایو هر کله خوش آمدید یہ پمونگا گران مرحبا یہ پمونگا گران مرحبا للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام زمان دين اسلام محترم و معزز و مسلمانانو دروجی د وجوب شرائط یعنی پچا باندې روجا لازم او ضروری ده د دې لپاره یو څو شرطونه دي په هغه شرطونو کې اولنې شرط اسلام دی څوک چې مسلمان وي چا کې چې اسلام وي په هغه باندې روجا نیول لازم او ضروری ده هغه به خامخا روجي نیسي د دې د وجنه قران کریم کې الله رب العالمین اول مسلمانان مخاطب کړي الله رب العالمین فرمای یا ایها الذین آمنو اے هغه کسانو چې ایمان راوړي اے مسلمانانو په دې آیات کې الله رب العالمین اول مؤمنان او مسلمانان مخاطب کړي او د دینه بعد ورته د روزي د فرضیت متعلق فرمای کتب علیکم الصیام پتا سو باندې روزي فرض کړي شوی دي نو د روزي فرضیت او د روزي د وجوب د لپاره پیلنې شرط اسلام دی څوک چې مسلمان وي نو په هغه باندې روزي نیول لازم او ضروری دي هغه به خامخا روزي نیسي د روزي د وجوب د لپاره دویم شرط هغه بلوغ دی کله چې یو ماشوم بالغ شي ماشوم بلوغت ته ورسی نو په هغه باندې روزي فرض شي اگر که په وخت د ماشومتوب کې په هغه باندې روزي فرض نه وي ځکه د ماشومانو ګناهونه الله رب العالمین نه لیکي که چېرته ماشومان نیکی کوي نو الله رب العالمین د ماشومانو نیکیانې لیکي او مور او پلار ته د هغه نیکیانو اجر ورکوي کله چې ماشومان عبادتونه کوي الله رب العالمین ماشومانو ته د عبادتونو اجر ورکوي او د هغې مور او پلار ته اجر ورکوي خو ګناه نه لیکل کېږي د دې د وجه نه صحابه کرامو د هغوی ماشومانو به روزي نیولې او هغوی به د خپلو ماشومانو تربیت کو په ماشومانو به روزي نیولې باید چې دوی د روزو سره عادت شي موږ او تاسو لم پکار دي چې موږ او تاسو خپلو ماشومانو باندې د دې تربیت وکړو خپل ماشومان داسې د عبادتونو سره ټریننګ کو کله چې موږ خپل ماشومان د روزي سره ټریننګ کړه او د دې عبادت سره ټریننګ کړه چې په دې کې ډیره مجاهدای نو دا ماشومان به د عبادتو سره آشنا شي چې غټ شي په خپل به دوی عبادتونه کوي ځکه ورکوټي والی کې به دوی ټریننګ شوي نو د دې د وجنه په ماشوم باندې روزي فرض نه دي خو چې کله بالغ شي بلوغت ته ورسی نو په هغه باندې روزي فرض شي حدیث کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي رفع القلم عن ثلاث زما د امت د درې قسم خلقونه الله رب العالمین قلم اوچت کړي دي مرفوع القلم دی هغه خلق گناهونه الله رب العالمین نلیکي په هغه دریو کسانو کې یو کس وعن الصغير حتى يكبر او د ماشوم نه الله رب العالمین قلم اوچت کړي دي ماشوم مکلف نه دي تر هغه پوري چې دا لوی نشي غټ نشي نو د دې د وجنه په ماشوم باندې روزي فرض نه دي بلکې ماشوم چې کله بالغ شي نو په هغه باندې روزي بیا فرض شي د بلوغت یو څو علامات هغه علما ذکر کوي چې کله الک وینو د هغې دپاره درې علامې دي د بلوغت چې په هغې باندې سړی معلوموي شي چې دا سړی دا ماشوم هغه بالغه شوی دی یو علامه هغه دا ده چې هغه ته احتلام کیږي د هغه نه مني خارجیږي په هغه باندې غسل واجبیږي احتلام د یو علامه ده دویمه علامه هغه دا چې د نامه نه لاندې اخته راوخیږي او دریمه علامه که چېرته احتلام هم ورته نه کیږي د نامه نه لاندې اختم نه وي نو بیا د عمر قید ورته علماو لګولې دی چې 15 کالو ته ورسی اگر چې بعض علماو 13 کالم یاد کړي دي چا څه یاد کړي دي خو لیکن بهتره او غوره خبره ده چې 15 کالو ته ورسی
او د دې دلیل عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وی زه د الله د رسول خوا ته راغلم د جنگ احد په موقع باندې او ما د الله د رسول نه اجازه غوښتل چې د الله رسوله زه به تاسو سره ماشوم دی خو د جنگ سره دومره مینه ده د جهاد سره دومره مینه ده عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي ما د الله رسول ته فرمایل چې زه به تاسو سره په دې جنگ کې شریک شم ما ته اجازه راکړئ خو د الله رسول صلی الله علیه وسلم ما ته اجازه را نه کړه ځکه چې زه په هغه وخت کې ماشوم او زما عمر 14 کالو په بل کال باندې د غزوه خندق په موقع باندې زه راغلم او ما د الله د رسول نه اجازه غوښتل چې د الله رسوله مونږ ته اجازه راکړي چې مونږ تاسو سره په دې غزا کې شریک شو زما عمر بیا په بل کال باندې 15 کالو ته رسیدلی د الله رسول راته اجازه راکړه او زه په دغه غزا کې شریک شوم نو په 15 کالو عمر کې د الله رسول دغه صحابي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه جنگ کې ځان سره شریک کړي نو د دې د وجه نه د بلوغت علامه علما دا مقرره کړي چې 15 کاله بلکې زه ویم دا هم ډیر دي ځکه نن سبا دور د سیده چې خوراکونه هغه د مسالو والا دي ګرم دي نو بلوغت هغه د انسان ډیر زر راځي چې د دینه هم کم شي نو ډیره بهتره ده خو بهر حال علما 15 کاله عمر لیکلي او که چرته جنۍ نو د هغې دپاره څلور علامې علماو ذکر کړي دي درې دا علامې چې دا کم دي هلک دپاره دي احتلام راتلل د نامنه لاندې اخته او دغه شانتي 15 کاله او څلورم علامه د جنۍ دپاره هغه د حیض راتګ نو د دې د وجې نه د روجې د وجوب دپاره دویم شرط هغه بلوغت دی د روجې د وجوب دپاره دریم شرط هغه عقل دی چې د سړي عقل برابري سړی لیونی نه ځکه په لیونیانو الله رب العالمین روجې نه دي فرض کړي چې عقل برابري سلیم العقل وي نو په هغه باندې الله رب العالمین روجې فرض کړي دي کوم حدیث چې ما مخکې بیان کړ چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي رفع القلم عن ثلاث زما د امت د دریو کسانو نه الله رب العالمین قلم اوچت کړي په هغه دریو کسانو کې یو وعن المجنون حتى يعقل الله رب العالمین د لیونینا مجنون نه چې د چا عقل صحیح نه عقل خرابي الله رب العالمین دا غنم قلم اوچت کړي دا غناونه الله رب العالمین نلیکي نو د روجې د وجوب د پر دریم شرط هغه عقل دی د روجې د وجوب د پر سلورم شرط هغه قدرت دی چې یو انسان به د روجې نیولو طاقت هم لري په هغه کې به د روجې نیولو طاقت او وسعت او قدرت وي که یو سړی دی هغه د روجې نیولو طاقت نه لري نو په هغه باندې روجه لازم او ضروری نه ده بلکې روجه په هغه چا باندې لازم او ضروری ده چې هغه کې د روجې نیولو طاقت وي که چېرته طاقت پکې نه وي بیمار وي نو بیا بیماری زما محترمو دوه قسمه ده یو قسم بیماری داسې ده چې هغه عارضي بیماری بعد کې ټیک شي نو د هغې دپاره دا حکم دی چې دا به دوباره قضایي راوړي الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر څوک چې په تاسو کې بیمار وي یا په سفر کې وي او بیماری داسې بیماری وي چې بعد کې ټیک شي نو الله رب العالمین فرمایي فعدة من ايام اخر دا به د خپل روجو فرضي روجو قضایي راوړي په نورو ورځو کې چې کله برابر شي او دغه شانتي که چېرته عارضي بیماری نه دائمي بیماری چې ډاکټرانو دا جواب کړی چې ته ختمې ستا بیماری نه روغېږي نو د هغې دپاره بیا فدیه ده قضا نشته صرف فدیه به ورکوي او د هغې فدیه داسې ده قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي وعلى الذين يطيقونه فدیة طعام مسکین او هغه کسان چې الله رب العالمین په روجې فرض کړي خو د روجې د فرضیت او د نیولو طاقت نه لري دائمي بیماران دي فدیة طعام مسکین په هغې باندې د یو مسکین طعام هغه ورکول لازم دي فدیه څومره ده یو مسکین ته خوراک ورکول دا د یو روجې فدیه ده او دغه شانتي بعضې داسې بوډاګان چې هغوی بیخي کمزوري شوي شیخ فانی چې ورته ویلی کېږي د روجې نیولو طاقت نه لري ډېر کمزوري نو هغه هم په دې آیات کې داخل دي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما به فرمایل وای دا آیات د شیخ فانی د بوډا متعلق نازل شوی دی کوم بوډا چې د روجې نیولو طاقت نه لري ډېر کمزوری وای دا آیات د هغې متعلق نازل شوی دی نو د دې د وجې نه کوم بوډا چې د روجې د نیولو طاقت نه لري نو د هغه دپاره هم فدیه ده هغه به هم فدیه ورکوي او فدیه څومره ده
مخکې آیات کې چې بیان شو وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين د یو روزي فدیه یو مسکین ته طعام ورکول دي دغه شانت زما محترمو د روزي د پاره درې سلورم پنځم شرط هغه د روزي د وجوب د پاره پنځم شرط هغه اقامت دی چې سړی په خپل کور کې په خپل علاقه کې وي په خپل کلی کې وي مسافر بنئ نو په هغه باندې روزه نیول لازم او ضروری دي که چېرته مسافر وي نو بیا ورته رخصت دی قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي فمن كان منكم مريضا او على سفر څوک چې په تاسو کې بیمار وي یا په سفر کې مسافر وي نو هغه دی خیر د روزي نه نیسي رخصت ورته شته خو فعده من ایام اخر په نور ورځو کې به بیا د دې قضایي راوړي کله چې د سفر نه واپس راشي نو دا به د دې خوړلې شوو روزو قضایي راوړي د دې د وجه نه دا 15 شرطونه چې په چا کې راشي په هغه باندې روزه لازم او ضروری شي پهلنی شرط مسلمان وي دویم شرط بالغ وي دریم شرط عاقل وي څلورم شرط قادر وي قدرت لري په دې باندې طاقت وي او پنځم شرط مقیم وي نو چې دا په چا کې راشي په هغه 15 شرطونو کې چې دا په چا کې راشي نو په هغه باندې روزه نیول لازم او ضروری دي الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دې من کې اخلاص را پیدا کړي د رحمت میاشتا د مغفرت میاشتا او نه د خلاصي سبب ته د عزت میاشتا ته د عزت میاشتا